نن ټوله دنیا چې چا سره ملاویږي نو وی پریشان یم او چې څوک هم د دعا دپاره یو مسلمان ته وی نو ډېر خلک په دې کې د پریشانۍ وی چېرې ډېره پریشانۍ دي راته چاته د بچو پریشانۍ وي بچي نافرمان دي بچي خبره نه مانی بچي ورته رانیغېږي چاته د لونو د طرف نه پریشانۍ دي چاته مالی پریشانۍ دي تنگ دسته دی او چانه خلکو پیسې قبضه کړي دي څوک په حرام خورۍ کې مبتلا دي چاته د ښځې پریشانۍ دي او ښځې ته د خاوند پریشانۍ دي چاته د ګاونډ پریشانۍ دي دې سره به څه کوو د دې علاج څه دی چې دا ټولې پریشانۍ ختم شي نو زمارونو یو خو دوه قسمه پریشانۍ دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسېږي نو څه نه څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی یو باغ کري ځمکه خپله ده او دې په هغې کې یو باغ نالکوي نو دې سره هم تکلیفي دې تکلیف ته به دې غاړه ږدي دې به وبخور کوي د دې باغ حفاظت به کوي د دارو درملو غم به وله کوي د شپې به هم دې پاسې چکر به لګوي څوک ته میوه نشو کوي مارغانو نه به هم ساتي نو دنیا کې چې خوشحالي کله هم سړي ته راځي او یو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخی واحد جنت ته چې هغې کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت ته چې سړی ډېر زیات پریشانه کی او ډېر خلک د هغې نه شکایت کوي صاحب بچي مې نافرمانه دي زه څوک یم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د ښځې د لاسه ښځه خاوند یادوي ګاونډي یادوي دا ولې رونو مونږ الله یېر کړی دی او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو زه یېر کړم دنیا ته مخ کړه او ما ته شا کړه نو جون به وله تریخ کم تریخ دی به سارم خپی ماښام به م خپی د ده به کورم جون د پریشانۍ وي او بار بیم جون د پریشانۍ وي دی د دنیا جون تریخ دی او آخرت کې بسی ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند ړوند قال لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله ړوند ولې را پاسولم د میدان ته مې ړوند ولې بوځې زه خو په سترګو جوړومه الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها تا له زما آیتونه راغلي او تا هېر کړي تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې زه دې هېر کړی یم وکذلک اليوم تنسا نن زما نه م هېرې د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی نه نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی خفه کېږئ ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې ړومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې وده کېږي په سینې موبایل پروت دی دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل په لاره د ټریفک پولیس موبایل او په لارو کې خلک موبایل او دا ټچ موبایل او په هغې ټوله ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني موبایل به جیب کې پروت دی خدای یېر کړه موږ الله یېر کړه الله به موږ څنګه یاد کړي الله وی فذکرونی اذکرکم ما یاد کا دے یادو فذکرونی ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کے اذکرکم زب تاسو یاد کم تاسو ما نه یادوي زما سکار تاسو یادو ما نه یادوي ز تاسو سره مدد ولې کوم دغه پریشانای کې به پروتې ټینشن کې به پروتې ګورو بسره هم خدای هر کړي
اللہ یاد کے مسلمانانو لکے خدا یاد کے ذکر کوے تسبیح جیب کی واچوے لا الہ الا اللہ دا اللہ ذکر کوے اللہ اللہ کوے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دہلی جامع مسجد کے ادرید او دا جمعہ تقریر کے اعلانوں کا وی اے دا مغولو بادشاہانو ستاسو خزانے دا سروسپینو نا ڈکی دی اے دا مغولو بادشاہانو ستاسو خزانے دا ہیرو جواہرات و لالونو ملغلرو نا ڈکی دی اے دا مغولو بادشاہانو ستاسو خزانے دا دنیا دا مال و دا دولت نا ڈکی دی خوچ زمان زلد کم سیز نڈک دی قسم پا خدای دا مغولو بادشاہانو دا غی مقابل استاسو خزانے نشی کولی مالکی چی کم خزانہ پرتا دا زمالکی چی کم سیز پروت تے دا مغولو بادشاہانو تاسو ٹول چی را جمع شا استاسو خزانے و سر و سپینا و ہیرے و جواہرات زمان دا زلد خزانے مقابل نشی کولی خلق حیران دی چلک سب پروت تے دی پخپلا وی زمان زلک اللہ پروت تے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ زمان ذلك اللہ پروت دے کہ زمان ذلك اللہ پروت دے دے اللہ مقابل استا خزانہ نشی کولے تا خزانہ تا سر دشمن نشی یوزے کولے زمان اللہ ما سر دشمن کول راوستیش او آغا سنگا یو دیر لوی بزرگ تیر شوے دے دیر لوی بزرگ آغا دا اللہ نے یوزل سوالو کو دا اللہ پا دربار کے شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ نیک سڑیو روجے قیام اللیل دا شپے عبادتونا اللہ نے سوال کئی اللہ ما با جنت تبوزے خود درخواست کوم اللہ ما تا ما دا جنت مرگری مخائے دا کم خضی چی دا سڑی پا نکاح کے مڑیشی دا با جنت کی سڑی سری دا خپل خضی کم خضی چی دا چا نکاح کے مڑشو او چی کم پیغل زڑی شوی دی خاون دی نه دی کڑی نه دی کڑی اغا با اللہ پا جنت کی بعد جنتیانو لورکی ما تا اللہ دا جنت مرگر خواہ اللہ و تا دا جنت مرگر اخولاوی یو حبشیه جنه دا پا حبشہ کے دا پلانکی دے کے کلی کے دا پلانکی محلہ کے دا نوم میمونہ دے دا بر جنت مرگرے دا حبشی خلق توری اوہو خدا دل تا تور دی دا شکلنا بیا پا جنت کے با بیا دا دوی حسن دا جنت والا حسن بدا سی چیغا اس زمان پا نظر نرازی او نا اغا مونگ تصور کولیشو دا فوراً کونٹیر آواغشتاو حبشی تلاڑو غا کلی تلاڑ غا محلی تلاڑ التے تپوسو کدلتا سو میمونہ جنیشتاوی یاو سکی دا دی خلقو گڑی چیلے سرے شپون که دا سشوا وی گڑی چیلے پا مخا کڑی دیو مخامخ دیخ واتلی دا نو زور پسی چی کم دے با گڑی چیلے سرے دیور پسی لا چانے تپوسو کا التبیمونا سوکشتا جنے وی دا مخامخ اونی لاند چی ولالا دا دغا دا یو تور جنے دا اونی لاند دا ولالا دا پا منز ولالا دا منسکے او گڑ چیلے سریگی او دا گڑو چیلونا گیر چاپیر شرمخان او زمری ولالا دی دا گڑ چیلے دا دی سرن دا دینا بار نپری دی دا چیلے خوازی گڑ دی ازمری و تولار دی اغی سوکیدار دی شرمخان دا گڑو چیلو سوکیداران دی باری نپری دی دا گیا تا چی دا گڑ چیلے لگی اخپلا گیا اخری اون تختی او سوکی غلان کی شرمخ چی سوکیدار چی سوک بچیلے پٹا کی بل سشے پیرانشی سپے صحرائی چی دا گڑ چیلے خکار کی شرمخان سوکیداران دی چی سلامیو گرداو شیخ عبدالواحد ورغی میمونے توی وی تا میمونے وی او تا سوی او توی وی اے عبدالواحدہ زما استاد ملاقات دے خو جنت و دل تا سکے زما استاد ملاقات دے جنت تا دل تا سکے وی ما دا اللہ نا سوالو کچھ اللہ ما تا او خواہ دا جنت مر گرے نو اللہ وی زورش اللہ را لے گلے
و یو تپوس ته نه کوم نورې خبرې نه کوو د کله نه ستا د دې ګډو چیلو د شرمخانو جوړه راغلی ده دا خو د یو بل دشمنان دي دا خو عجیبه اینم هلته ګډې چیلی دي شرمخ د ګیر چاپېره تو دی او د شرمخ په ذریعه ستا د ګډو چیلو حفاظت کېږي دا د شرمخانو ګډو چیلو جوړه د کله راغلی ده او ته وایي د کله نه چې زما د الله سره جوړه راغلی ده کله نه چې ما الله سره جوړه راغلی ده بس د الله د کائناتو زما د څاروو سره جوړه راغلی ده ای مخلوقه د خدای الله سره جوړه وکړې موږ سره الله څونه څه نه دي کړی او څه احسان الله نه دی کړی او معمولي غوندې عبادت یې راته لازم کړی چې دا کوه نو موږ ټوله ورځ موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک دروغ ټول دروغ په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اورې په دې د علماو تقریرونه ولې نه اورې په دې د دین خبرې ولې نه اورې په دې نعتونه واوره چې نه صبرېږې نعتونه واوره حمدونه واوره په دې د علماو بیانونه واوره دا غلط مې استعمالوه الله مه خفه کوه الله مه خفه کوه او که الله دې خوشحاله که د خوشحالو کارخانه الله سره ده ابه تا خوشحاله کی او که الله دې خفه که بیا د غمونو کارخانه هم رب العالمین سره ده بیا به الله هم خفه کوي دا لږ لږ پریشانۍ نه مه یارېږئ دا راځي په دنیا کې دا هر چاله لږه لږه پریشاني راځي بیمار شي 2 ورځې بیا جوړ شي دا لږې لږې پریشانۍ په هر چا راغلي دا راځي دې سره ګناه راځېږي دې سره مرتبې بلندېږي لیکن د دشمنۍ پریشانۍ چې کله الله خفه شي په دا سر دله ټک درکړي په دا بچي دله ټک درکړي په دا مال دله ټک درکړي دغه شی بیا ښه نه دی هغې نه دی الله مونږ ساتي زمونږ حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانه کې چیف جسټس شو د ټولو ججانو مشر قاضي القضات به ورته پخوا وي اوس ورته چیف جسټس وایي د هوايي کوټ هم نه د سپریم کوټ چیف جسټس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی وایي څه وصیت راته وکړه نو عقل دا وایي چې امام صاحب ورته ویلي وي چې ګورې نوکري دې ده تنخوا لالکه ښه هسې نه غفلت ته نه په وخت کې ونه شي او ته بعد قاضي جوړ شوې بې انصافي ده نه ونه شي ګورې د انصاف کار کوه هسې نه د مالدار طرف ته او بادشاه طرف ته فیصله کې او غریب برباد نه کې په کار دا وه چې دا نصیحت یې ورته کړی وې لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته څه وایي دا نه وایي چې عدل کوه دا کوه هغه ته پته وه چې دا زما شاګرد به کوي انصاف هغه کې دا شی شته هغه ته پته وه چې امام ابو یوسف ما ماشوم لوی کړی دی زما غیږ کې لوی شوی دی ابو یوسف ته ما قرآن خولی دی ما حدیث او ما ورته مسائل خولی دي زه پیژنم دا هر څه به کوي او ورته څه نصیحت کوي استاد جي نصیحت راته وکړه چیف جسټس شومه د دنیا لوی جج شومه څه به کومه وایي بچې د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دو فایدو لپاره یو چې ته د الله ذکر کې الله به دې مدد کوي لوی ذمہ داری دې په سر پرته ده د الله ذکر کې فذکر الله ها الله به دې یادوي او الله به تا یادوي فاذکروني اذکرکم او دویم چې ته عدالت کې ناست تا ته مدعي مدعی دواړه ولاړي او ستا په ژبه د خدای ذکر چلیږي او ته تقریر کې او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي نو دا خلق به مو چې وګوره قاضي صاحب ذکر کوي منگ بام ذکر شروع کو ستا د ذکر د وجه به خلق هم د الله ذکر کوي ذکر ډېر لوی اهمیت لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره هغه انسان چې الله یادوي هغه انسان چې الله نه یادوي مثال یې داسې دی لکه مړی او جم دی د جمدي خلق قدر کوي او چې دغه پلار یې مړ شي وي شا به زرې وړی جمدي ته ایسی لګی دغه پلار چې مړ شي بیا نوم هم نه لي خلک بیا دا نه وایي چې فلان کې قبر له وړو وایي خدای مو بخه جنازه راواغېسته خدای مو بخه مړي له اوږه ورکې د مړي کټه بیا خلک مړی 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 ورته وایي بیا هغه خشته نوم نه لي پلار نه وایي بابا نه وایي
جنازه ورته وایي مړی ورته وایي خیر او خلاص او چې جمدی وي څونه عزت یې خلک کوي مړي باندې بیا څوک څه کوي ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلی دی چې ذکر نه کوي هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلی دی مړی او نبی علیہ السلام فرمایي وی د دې ټولې دنیا حیات او جن دا د ما په نوم دی ګورې وی انسان دا بدن د دوه څیزونه جوړ دی یو ته جسم بدن وی او بل ته روح وی دا دوه څیزونه روح او بدن که دا روح تلاړ بیا ورته څه وایي مړی چې دا روح پکې وي جمدی دی چې دا روح پکې وي ځمکې ده او چې دا روح تیوت بیا یو ګز ځمکه یو دوه ګزه ځمکه ده چې دا روح پکې وي فوم بالغ ورته پروتي او اعلی کټ کې بستر او قالین کې پروتي او په فوم پروتي چې روح ته اوته نو بیا په پوزه کې پروتي د جنازې په کټ کې پروتي چې دا روح پکې دی بابا جی دی قدر سلام روح تیوت ارس ختم الله وی د دې ټولو کائنات روح زما نوم دی چې زما نوم په کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدی وي او که زما نوم تیوت لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله چې ترسو په مخ د ځمکه زما نوم اخیستی شي قیامت به نه راځي او چې کلم په دې مخ د ځمکه زما نوم بند شو روح تیوت کائنات مړ بیا به قیامت راځي وی چې کومه اونه څانګه شنه ده دا زما ذکر کوي او چې زما ذکر بند شو څانګه وچه شي کم کب چې په دریاب کې زما ذکر کوي ډېرې کلاو ګرځي او چې زما ذکر یې بند که د ښکاري په دام کې به راغلي یا به د بل کب په دام کې راغلي هغه به تیر کړي حتی کومې اوبه چې روانې دي زما ذکر به کوي چې ودرېدې زما ذکر بند شو بیا به ترې بوی د څښا به شي او رسول الله مبارک فرمایي کومه جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیره نشوه زما ذکر بند شو کومه مرغه چې زما ذکر کوي دا به جمدی ګرځي مزې دې کوي زما ذکر بند شو یا به د انسان په ښکار کې راشي یا د بلې غټې مرغې په ښکار کې به راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د الله کائنات دا د الله په نوم او په ذکر باندې جمدي دي خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه او ځل دا خبره کوله چې دا زه درته کوم چې دا الله نوم د کائنات روح دی دا الله د نوم د وجې کائنات جمدي دي الله نوم ختم شو کائنات به ختمې مړي به نو ابو علی ابن سینا لوی حکیم دی فلسفی دی فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شی دی اب مجلس کې ناسته هغه ته او بادشاہ دی وزیران هم دی لوی مجلس ته نو د بزرګانو د نیکانو علماء خو کار دار چې نصیحت پکې داغه د الله د ذکر صفاتونه په دې انقلاب راځي نو او ته وی ابو علی ابن سینا فلسفی دی وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب خو خيارو هغه ابو علی ابن سینا ته مخ راوړو وی اے خر تو چې داری وی خر ته په څه پوهېږي اے خر تو چې داری خر ته په څه پوهېږي نو چې دی اوس یو د بادشاه لوی حکیم دی لوی حکیم او لوی فلسفی دی او ټول خلک قدر کوي او بادشاه لوی حیثیت ورکړی دی بادشاه مجلس کې ناستي وزیران هم ناستي او ته د بادشاه په مخ کې وزیر ته وایې خره ته په څه پوهېږي نو هغه بیا څه چل پې کېږي لکه خفه کېږي که نه خفه کېږي نو چې ابو علي ابن سینا ته یې د هغه رنګ زیړېده چې دا دې څه وایي ملا صاحب په شرمنو دی شرمولو ما بادشاه وزیرانو مخکې د راته خر ووایي هغوی د ما څونه عزت کوي د هغوی غټه کیمې ما ته ماته خر ووایي دا رنګ یې بدلېږي 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 خولې ته بیږي په دا جمع کې او دا تاویږي چې خدای د ما ته خر ووایي دا خو زه په شرمونو دی ملا صاحب وشرمولم چې لږ ساعت تېر شو خواجه صاحب ځان قصد ناغرقزه کړی بیا مخ ور وایي حکیم صاحب ابو علي ابن سینا دا څه چل در باندې وشو خولې د نه بیږي رنګ دې زیړ شو وجود دې رپېږي څه چل در باندې وشو وایي تا ما ته خر ونه وې خر دې راته ونه وې نور څه چل وشو خواجه صاحب ورته وایي ابوالحسن خرقانی وی یو خر ده کې دونه انقلاب راوسته خدای نوم به انقلاب راولي که به نه راولي
خر مې درته ووایي اوس لکه د ګیرګټ بدلېږي را بدلېږي خولې د نه بیږي نو خر لفظ انقلاب راولي الله نوم به راولي که به نه راولي روحاني طور چې په قسم د چا د الله نوم اغشتی دی که نه بې قصده په ټوکو کې بیا هم کمال یې کړی دی یو مثال دی یو ماشوم دی یو هلک مثال در کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه طائف ته حنین او تاس هغه علاقې فتح شوې چې واپس راته مکې سره خوا کې یو ځای کې پړاو غورځو خیمې خښې کړې دمې کوله د مانځه وخت راغی بلال صاحب ته یې بانګ ووایه حضرت بلال بانګ وی ماشومان د هغه کلي هغې خو بانګ نه و لیدی چې تر بانګ یې نه و پېژندلی هغو کافرو ټول د کلي هغه ماشومان راغونډ شو د بلال پېښې یې کولې بلال به الله ماشومان خو کوي دا پېښې که بلال به الله اکبر الله اکبر الله اکبر ماشومان اوس هم د بانګونو پېښې کوي پېښې به ته چې مونځ کوې چې د ماشومه لور دی نوسی دی وي یا ماشوم زوی دی نو هغه هغسې ښکته پورته کېږي ماشومان کوي دی پېښې کولی رسول الله مبارک صحابو ته یې دا واړه راونیسې وړو منډې کړې یو یې پکې راونیوه نورو کور ته منډې کړې یو یې پکې راټینګ کړه هغه ته به ابو محذوره وې چېرې بس نبي علیه السلام ته یې ودرو او یارېدو چې بچې مه یارېږه وی څنګه دې وی وایه پېښې شه به وایه هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وی ورپسې بیا وایه شابه څنګه دې وی د هغې حافظې مضبوطې وې قرآن چې به یو ځل د حضور پاک نه واورېد بیا به یې یاد و اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ای بچې دا یو ځل بیا ووایه او لږ په زوره ووایه دا یو ځل بیا ووایه په زوره ووایه هغه لږ په زوره کړې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی زه مخکې ووایه نو مخکې وایي چې الله اکبر الله اکبر لا اله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله خو رسول الله مبارک په دې سر ولا داسې لاس یې ښودی چې دا پېښې د بانګ پې کول چې بانګ یې خلاص کړه ابو محذوره ورته وایي رسول الله مبارک ته وی صاحب دا کلمه مې زړه کې کېناسته مسلمان مې کا تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دوه ځله ماته ووایې زړه مې کېناست زړه کې کېناست بس مسلمان مې کا کلمې ورته ووایې په مطلب یې پوه کړه مسلمان شو ورته بچې دا پیښو والا بانک چې تا باندې مه وې که نه دا پیښو والا زه ته مې د مکې مؤذن کړم دقسې بانک به وې نو حضرت ابو محذوره چې به بانک وې داسې به وې اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو دا به څلور ځله وې اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو دا به څلور ځله وې پیښې په پیښو کې د الله نوم اخلي الله ورته ایمان ور نصیب کوي نو چې ته بې پیښو تسبیح د لاس کې او الله نوم اخلي رښتیا وایه خدای به تعالی کمال درکوي که به نه درکوي د الله نوم کې خو ډېر برکت حضرت ابراهیم علیه السلام ګډې چیلې یو ځل سرولې ګډې چیلې په دې ټولو پیغمبرانو خدای پاک دا ګډې چیلې څه ناسه سرولې د دې ځان له وجې دي چې ولې ګډه چیلې سرولې یو هلکو ډېر خوش اواز او خشته اواز سره هغه ډېر په خوش اوازۍ د الله نوم واغېسته سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت دا الله نوم واغېست د الله خشته صفات دي اوس دی واغېستل نو دا ښکلی اواز هم د الله لوی نعمت دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو وی بچې یو ځل د الله دا نوم دغسې په خوش اوازۍ راته ووایه چې څنګه دې ووایي هغه هلک ورته باباجي څه به راکې هغه پیغمبر دی اوس باباجي څه به راکې وی بچې دا نیمې ګډې چیلې ستا شو ده
قربان د الله د نوم نه ووایه راته. هغه ورته بیا په ښکلي اواز وي سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. یاره بچې ډېر خوند یې راکړ. یو ځل به بیا راته ونه وی، یو ځل به بیا ونه وی، بابا بیا به څه راکې؟ وایي دا باقي ګډه چیلې ستا شوې. د الله د نوم نه قربان. هرونو زمونږ مینه نشته که نه چې رښتیا خبره مینه نشته، دروغ نه وایو. الله هلته بانګ ویلې کېږي، دلته زه په موبایل خبرې کوم. دا مینه ده؟ موبایل باندې چا سره خبرې کوې؟ ملګري سره. ملګري ښه دی که الله ښه دی؟ نه الله خبر ته بد بند که موبایل. هغه ته یې بانک شروع شو رسته به خبرې کوو. بند که هلته اقامت شروع دی، ته هلته جومات نه وځې، ها هلو هلته هلو هلو کې او بار خبر. او څه مړه زمونږ د موبایل به څه خبرې څه خبرې څنګه یو جوړ یو په خیر یو. موږ لړس تړي کې کله کله څوک بعضې ټلیفون به وکړي راته څنګه یې ښیم، بیا څنګه یې بیا هم ښیم، نور څنګه یې نور هم ښیم، ښه نو بیا څنګه یې نو ښیمه که نه. او نه ستا را نمبر مې پیدا کړه چې چې تپوس وکړو ښه نو څنګه یا خدای نو څنګه خو دې شل ځله وې ښیم که نه. دا زمونږ خبرې یو خبره شل ځله لس ځله. جیبونه د بشیر جان څلور دي که پنځه په جیب کې پراته دي، څلور دي که پنځه. هر جیب چې ګورې د موبایلو ډک دی. بهر کې زه دې خو پې دا د دې سترګو د ګناه نه خو دا غریب خلاص دی، دی غم نه خلاص دی، سترګو ګناه نه کوي، هغه واړه دي ورسره. او زما په خیال چې د ټولې دنیا نمبر یې به ورته یادي. خدای ورته دا یو فلسفه او ملکه ورکړه. بچي جانه داسې ده که او زما څه نمبر دی؟ ځه هغه دې یاد دی. موږ د خپل نمبر اکثر نه یاده، خپل خو خیر یاد دي، خو دا نور نه یاده او دا بیا ټولې یاد دي. حاصل د خبرې دا دی چې هغه د الله د نوم سره مینه نشته. الله دې زمونږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي. بس نو دلته بانګ ویلې کېږي، هلته هلو، دلته اقامت ته هلته هلو، تکبیر اوله فوت شو هلو، هلکه هلته تلاوت به کوي، ټنګ ټنګي زر به قرآن شریف بند کړي. خبره یاده کړه خدای نیکبخته، خدای مخکې دی که بنده مخکې دی؟ یا سادهګانو په کوم طرف روان یې؟ شیطاني وسوسې دي. هغه مینه دې ته وایي. اوس نو بیا ورته وایي څه به راکړي باقي؟ بیا ورته په خوشتي اواز وایي یاره بچې یو ځل به بیا راته وایي ای بابا جي څه به راکړې؟ ګډه چیلی خدای م راکړې، نور به څه راکړې؟ ای بچې دا ګډه چیلی سرول به غواړي که نه؟ زه به یې دله وسروم، شپونکې به دې شم. خو د الله دا نوم راته دغسې خشته ووایه. وی بابا جي مبارک، زه انسان نه یم، زه د الله فرشته یم. الله راولېږلم چې ته لاړ شه زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما د نوم څونه قدر دی، زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او څونه قدر دی. دې له رب رالېږلې، مبارک دې شه، ودې ګټله ودې ګټله. د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا هم غورځې. او دې پسې یو خبر را یاده شوه چې کله مړ کېده ملک الموت وله راغی. نو ملک الموت دی پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لږه مشوره کوي. دا د دې پیغمبر عزت دی. وایي ستا ټیم پوره دی، وی لږ وخت پکې شته، وی لږ غوندې وخت دی. وی د ما یو سوال جواب پکې الله له وړی شي؟ وی یو. وی الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله، چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني؟ زه ستا دوست یم ولې مې مړ کې؟ دا یو سوال جواب له ورسوه. ملک الموت وی ښه. ملک الموت لاړ، الله له واپس راغی. وی رب مې څه وی؟ وی رب دې وی هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله، چې داسې دوست به مې دې چېرته لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه؟ داسې دوست به دې لیدي چې د خپل دوست ملاقات یې نه خوښه؟ مرګ خو یوصل الحبیب الی الحبیب، دا خو دوست سره میلاوی. بس وی عجل عجل عجل، زما روح زما صاحب بدن د الله د ملاقات نه قربان، زر سا وباسه چې دوست ته مې زر ورسه. زما رونو د الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي، دا د الله سره مینه ده. او که د الله سره مینه نی که نه او محبت نی، دی به د خدای نوم نه اخلي او د الله
یو تاتاری بادشاه په یو علاقه باندې دربن ورته وایي، په هغه دربن باندې حمله وکړه. خو دا تاتاریان خو ډېر ظالمانو، ډېر ظالمانو. نو چې دې سیک او دا دربن د مسلمانانو ښار، نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې، نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خو راغی دی، خو به اوس موږ هم وجني، زموږ بچي به هم وجني، ښځو سره به مو سره څه کوي. بس دې ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو، تښتو ته هجرت کوو. که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو، که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی، نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو. ټول کلي د دربند نه ووت، مسلمانانو تښتېده. تاتاري بادشاه چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه، کلي ګاډو څوک شته نه، نه هلکان شته نه جینکې، ټولو خلکو هجرت کړی، تښتېدلي. بس دیم خوشحاله شو، وایي زما روب هم ولیده، زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی. وایي صاحب یو دوه کسه پکې شته. وی څوک دي؟ وی جومات کې یو دوه کسان دي. وی راولې، راوسته. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه، دا د نقشبندیې طریقې یو لوی بزرګ دی، پیر دی. دی راوسته، اتکړی ورته واچولې، او یو ورسره یو مرید دی، هغه هم راوسته، اتکړی ورته واچولې. تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده، وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم؟ وی او. وی زما روب درته معلوم و؟ وی او. وی ټول خلک لاړل وتښتېدل زما د یارې نه؟ وی او. وی ته ولې ونه تښتېدې؟ اخر ولې ونه تښتېدې؟ وی زه خو د خدای کور کې ناست یم، د خدای کور ولې پرېږدم؟ خلک خپل کورونو کې هغه پرېښودل، زه خو د الله کور کې یم، د الله کور ولې پرېږدم؟ وی اوس پر ته پته ولګي داسې سزا درکړم چې یاد ساتې. ټول ما نه ویارېدل، ته جومات کې ناست دی. شیخ احمد دربندي رحمت الله علیه چې دا واورېدل، یو تیزې چغې سره وی الله، او چې وی الله، نو اتکړی اوښلې دې په ځمکه پرېوتې، خپو کې زولنې دي اوښلې دې په ځمکه پرېوتې، د مرید اتکړی او زولنې په ځمکه پرېوتې. او چې تاتاري بادشاه وکتل، او په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته فوج والا ته وي دا بوځئ، خپل جومات ته بوځئ. دوی ته غږ ونه کړي، اوس په بل غم ونړو. د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ چېرته ونه شلی، مونږ غرق نه کړي، دا بوځئ خپل جومات ته. ګوره په سچه د الله نوم والا، په محبت د الله نوم اخلا. مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی، انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، وی شیخ الهند صاحب مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو، د شپې به هم تکرار کو، د طالبانو به یو بل سره سبقونه اړول، یو به واړو، نور به ته غوږ کېښود، بل به واړو بل. وی ما خپلو ملګرو سره هغه دی ورته ریویژن وایي د انګریزۍ کې، خپل تکرار کو. وی په یو ځای زم نه پوهېدم، ملګري مې هم نه پوهېدل. اوس دا ځای داسې دی چې که په دې مونږ پوه نه شو، نو سار له سبق دې سره تړلی دی، په هغې مونږ نه پوهېږو. یو ملګري په هغه ځای پوه نه شو، سوچونه. وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي. وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه، په دې سبق که دا مونږ زده نه کړو، وروستو سبق دې سره جوړ دی، پر سباني سبق هم نه پوهېږو. وی ما کتاب ترخ کې واغېسته، شیخ الهند صاحب چې به سار مونځ له راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ته ذکر به کوم. نو ما وی چې دې مونځ سین خلاص کړي، زه به ورمخکې شم، نو زه به ورته ودرېږم، دا ځای به دې زده کړم. او سخت یخني ووی. وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو، دې څنګه روان شو، نو زه ورتیز شوم، خو بس ما نه لږه سستي وشوه، دې رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې. وی ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه، ناراستي دې وکړه، دا به اوس څه کېږي، دا خو دلته کې دې لګیا دی، خپل ذکر و اذکار به کوي، نور چې وخېږي اشراق به کوي، هغې نه پس به راوځي، اوس بیا به دې درس لا، دا خو غلطي دې وکړه، ځان ته راوتلګېم چې لږ وختي راغلی وم، صف کې مخکې به ولاړ نو زه به یې لیدم، ما سبق مې ورته وی، دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل.
ویر عالم دا هغه د کمرې خوا کې ودرېدم ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کې اشرف علي نو په یخه یخنۍ کې ولاړ کتاب مې ترخ کې نیولی دی وی یخني مې داسې کېږي چې غلچم خو مې چې نه همدلته به ولاړ وی شیخ الهند صاحب دن له لګیا دی ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع ده وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم دې ذکر هغه کوي خوند مال راکوي ذکر کوي خوند مال راکوي وی چې کله نور راوخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو منځ کو او څنګه وروته ترخ کې می کتابو ما ته چې اشرف علي سدي او چې ما شیخ الهند تو قتل نو په یخه یخنه کې زره پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړیو چې جامع د خولو شوړ پوړو په تندې د خولو بروانې وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه پوي شوی ما نه به زما مرګري پوي دي نه سبق بیا ګران دي نو چې دې باندې مو پوي کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو سیب کینونه وینا ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق پاغه کېو کو چې نه پالپازو پیغام نه پمانا پیغام دې سوې نه په لفظ پیغام نه په معنا ما ته چې اشرف علي پوي شوې ما چې سب لګ راخته شه پوي نه شو لګ راخته شه اس باندې پوي نه شو وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې پالپاز خو پیدم خو په مقصد بیا نه پویدم وی ما ته وی چې پوښي سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوي شوې وی ما چې سب پوي نه شم لګ نور مخکته شه پوچت روانه لخته شه وی اشرف علي دی وخت کې نه کیږي بل وخت بدر طبيعه وې وردا د الله سره نسبت ده یو مثال بدر کوم تاسو په خپوي شه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی حضور پاک یو ځل ناشته وی دې کې زوړل وحی راغلی و وی چې ورلم او کې لاستم عائشہ خپل بیبی دا څومره خوخه ده د ابوبکر صدیق لور ده وی ما ته من انت سوکه ما وی چې عائشہ تو عائشہ من عائشہ څوک ده نه پیژن ما وی ابنتو ابي بکرن دا ابو بکر لور ده تمہارے پہ جانے ابو بکر لور افتا بی بیم کر من ابو بکر سوکتے امن پہ جانے ماوی ابن ابی قحافہ دا ابو قحافہ زوے دے وی من ابو قحافہ سوک دے وی او یریدم تیروانا شما دومره الله سره مضبوط نسبت ته چې دی وخت خپل بیبي عائشه نه پیژني هغه یار غار چې ټول عمر مرګره د ابوبکر نه پیژني د ابوبکر د پلار نوم پیژني چې د الله سوکته داسې ذکر بکې دغه ذکرات کړه ماتای دغه ذکر د بل مسلمان پزله کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علینا حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کم شخصیت ته جوړ کو یو مثال درکو درزلو سابق سے بتا سټولو پیجند الله دې وبخي اساسو زموږ د رجوع فیصله به کو صبیح الدین سابق سے جمعات کې ناسم الله شاهد دی الله گواه دی دا خبره دې ما په خپل اوریدل بلکې आवाज ما نه دا غړې ردینو کې کړه دا خبره دې په دیوبان کې ومه او صاحبزاد عبدالباری جان صاحب زموږ دا عمر زو تاسو پیجند عبدالباری جان صاحب راځي یو را سره دیو درې مم د یو کس نوم واغشت خو هغه زده ته ناخلب بدده درې کسان مونږ په دیوبند کې سبق هم وي مونږ وی چې زو تانبون تا د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ملاقات وکړو وی دا درې مرګري راته چې مړه تاسو زګارې اشرف علی تانوی صاحب سکاوي اخو لګیا دی لنګری دی پیری دا باسکټ ته خلکو نه پیسې او مریدان پیسې وروړي دي تناست په دسه کوي ډیر باندې مو خدای دې به خو باسه خله باندې کاږي شي اخو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی ویلر شي مرګي نشته خدا پیسو تناست او خلک پیسې وروړي واسکټ کې وتا چي پیسې وروړ لنګرونه دي مو بس الکه کته دی او کته نه دی مو خدای نه لاړو ته غړي وړي وی بیا د چې دا تماشا خو به وکړه ویلالو تانبون تا خو پلارم دی خدای وای لګیا د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه غیبتونه کې وی چې خانقاه ته ورسېدو نو
دغه وخت کې مولانا اشرف علي صاحب اخیری عمر کې دی، بوډا دی او بیمار دی. خلک به ملاقات لراتلل، او د ملاقات قانون دا دی چې بل به تکلیف نه ورکې. دا قانون مو پیژنې. بعضې خلک د یو عالم یا د یو پیر صاحب ملاقات ته لاړ شي، بیا ته ځي نه، دا ملاقات کې ضروري خبره وکړو، بیا سلام علیکم، بل به تکلیف نه ورکې، ضرر به نه رسې. دا قانون دی. نو مولانا اشرف علي صاحب بار یو کس کېنولی د خانقاه مشر، نو هغه ته به چې دا خلک پوهیو چې د ما وخت ضایع نه کړي. هغه دومره کتابونه لیکلي دي، دومره کتابونه، چا شاګردانو چې علما وایي چې د ژوند په ورځې تقسیم کې د ژوند ورځې د پاڼو نه زیاتې دي، د ژوند د ورځو نه پاڼې زیاتې دي. نو وایي هغه چې د خانقاه کوم مشر مرید هغه وایي کوم ځای نه رالی؟ مونږ وایي د دیوبند نه. څه له رالی؟ مولانا اشرف علي صاحب ملاقات له. وایي داسې کار دی، ابدا تپوسونه کوي یو درې، جواب یې تیار کړي. ابدا تپوس کی کون ہو چې تاسو د ځان تیار کړي، کہاں سے آئے ہو، کم ځای نه راغلي چې جواب تیار ہے، کس لیے آئے ہیں چې تاسو جواب تیار ہے. بس دا درې خبرې. ګورې که دواله راغلی وی دواله راغلی، که د مسلې تپوس ته راغلی وی مسلې تپوس ته راغلی، که بیعت ته راغلی وی بیعت ته. دریو کې به یو وایه، ټول به نه وایه، او بیا به اشارې کې نظر به روځی. وایي چې هغه دا خبرې کولې مونږ له ورپېدو. وی یارولو داسې هیبت را باندې راغی. وی چې ورننوتو، وی مولانا اشرف علي صاحب ناستو، مونږ ودرېدو. وی کون ہے، کون ہو، څوک یې؟ مونږ حضرت طالب العلم ہے. کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کم ځای نه راغلی؟ ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. دیوبند نه راغلی. کس لیے آئے ہیں، څه له راغلی؟ مونږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں، دعا له راغلی. بس سابق شوی ما ته وکتل، عبدالباری جان صاحبزاده صاحب ته وکتل، وی تشریف رکې کېنئ. وی چې د دریم ته وکتل، کېناسته، موږ خو کېناستو، چې دریم ته وکتل چې په لارې وله غیبت کو او غیبت کو. وی ده ته وی چې اٹھو خبیث، اٹھو خبیث، بس خبیث اٹھاؤ تم کو، زور سے ادھر زبردستی نکالو، نکل جاؤ خبیث کے بچے، پر نکل جاؤ. خدای بس وی سړی په پټه پټو ویسته. موږ نه خولې وپوهېده چې خدای پاکه دا څنګه درته په ده پیښ و. دې ته کشف وایي، دې ته کشف. مونږ یې وپېژنو، زمونږ عزت وکړه چې تشریف راکړې، کښېنئ تشریف کېدی. هغه ته ویټو خبیث، فورن یې هغه وویسته، په منډه یې وویسته. بس وی مونږ پوه شو چې دا سړی خو د الله لوی ولی د زمانې دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی. وی چې بار ووته، بل ته مې چې خوند یې درکړل، څنګه تا وی دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا لنګرونه چې نخرې دې کولې، چا ورته ووایي، چا خبر که؟ وی بیا سړی را پیدا چې دې سره څوک زه به ورسره څوک. دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی، دا هغه مریدو، او د مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاگردو، او دا هغه مریدو. دا ذکر چی کنه، ذکر دا د سړي په زړه کې، الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله فرمایي، زه نه وایم، مونږ وایو زړه خپه دی، زړه پریشانه، د ټینشن ګولې. الله وایي سان علاج ولې نه کوې؟ الله خبردار، داسې وړه خبره هم نه ده، لکه یو سړی چاته آواز وکړي او اعلان وره خبردار، الله خبردار، بذکر الله تطمئن القلوب. طالبان په پوهېږي دا بذکر الله مخکې شوی دی. دوی تقدیم د محق او تاخیر دوی فایده اختصاص ورکړي، حسر الله خاص د الله په نوم، خاص د الله په نوم تطمئن القلوب، په زړونه مطمئن کېږي، په بل شي نه. د الله په نوم په زړه کې اطمینان راځي. زمانونو الله ذکر به کوئ، ښه لږ مهرباني وکړئ، الله طرف ته لږه توجه وکړئ او د الله ذکر کوئ، پریشانی به نه انشاءالله العظیم. وی بس معمولی به وي، دا نه چې نه انسان د خامخا راځي، خو هغه پریشانی چې هغه ته ټینشن ګولۍ ولا خورئ، هغې نه به پې خلاص. نو د الله پاک یو ټیم ځان له مقرر کړئ، سار وایې، ماسپښین، مازدیګر،
او په لاره چې دی او زما په خیال په 10 روپۍ دی که په 15 روپۍ تسبیح کېږي تسبیح ځان سره ساتئ تسبیح کې دا برکت دی چې جیب کې دې پرتي وي او لاس دې ورښکته که او هسې دې مو سره لاس وجنګېد نو الله به در یاد شي دا مذکر دی الله سړي ته را یادوي که تسبیح دې جیب کې نه خدای به درته نه یادېږي خو که جیب کې تسبیح پرتي وي او ګوته دې وجنګېدې الله درته یادېږي نو ذکر کوئ ډېر د موبایل او د فیسبوکونو له ډېر زیات زور مو ورکوئ ضرورت لپاره استعمالوئ تقریرونه پې اورئ د علماو بیانات اورئ درسونه پې دا فایدهمند نعتخوانۍ پې خیر دی اورئ فایدهمنده خبره لیکن فضول په هغې کې تصویرونه او فلمونه او ډرامې کتل قسم په خدای دا دنیا کې د انسان دپاره تباهي ده او آخرت کې هم تباهي ده نو ذکر کوئ ښه تاسو ذکر خو ډېر اسان دی لا اله الا الله لا اله الا الله زر پیرې چې انشاءالله هر مسلمان روزانه وایي ښه ډېر لږ وخت پې لګي زر پیرې وایي او چې سل پوره کې لا اله الا الله نو سلو پسې وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل ډېر زر کېږي په اسانه کېږي او یو درود شریف وایي درود شریف فضیلت پرته چې د بل وخت بیان کوم انشاءالله ماسخوتن چې خصوصا سملی نو درود شریف وایي یو 200 پیرې خامخا وایي هر یو درود اللهم صل چې راځي ویلی شي خو دا مونځ کې چې کوم وایو درود ابراهیمي دا بیا ډېر بهتر دی